لغمان ولایت کې 950 جګړه ځپلو او داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د لغمان ولایت مقام په لارښوونه د کار ټولنیزو شهیدانو معلولینو او د کډوالو بیرته راستنېدونکو ریاستونو په هلو ځلو د UN ماسک او د WFP همکارو مؤسسو په مالي لګښت برابره شوې مرسته د مرستیال والي ترڅنګ د یادو ادارو رئیسانو او یو شمېر نورو په لاسونو وویشل شوه. د لغمان مرستیال والي ښاغلي الحاج شهزاده مظلومیان نن د شهیدانو ټپیانو او همدارنګه داخلي بېځایه شویو کورنیو د مرستو د ویشلو پر مهال هغوی ته د خواخوږۍ او غمشریکۍ مراتب وړاندې کړل او د جګړو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته د خاصې پاملرنې ژمنه وکړه. ښاغلي مظلومیان ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره په دې ته په تلاش کې ده چې خلکو ته د ژوند د ښه والي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د ټولو مرستندویه ادارو څخه د مننې ترڅنګ د نورو بشري مرستو د سرته رسولو هیله وکړه. په دغه مرستو کې د شهیدانو ټپیانو کورنیو سربیره داخلي بېځایه شوي کورنۍ هم شاملې وې چې ټول ملکي وګړي وو او د جګړو له کبله زیانمن او بېځایه شوي دي. په برابره شوې مرسته کې هرې کورنۍ لپاره اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا، بوره، چای، دال او بیلابیل غیر خوراکي توکي هم شامل ول.